سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د کاپي رایټ په هکله باندې خبرې کوم. یو خبره باید په یاد ولرئ چې په یوټیوب کې درې موضوعات ډېر مهم دي. یو کاپي رایټ، فیر پالیسي او پرایویسي پالیسي. نن د کاپي رایټ په هکله باندې خبرې کوم، خو دا دوه نور موضوعات چې دي په راتلونکي کې به دې ویډیو نشر سي. دا موضوع چې د کاپي رایټ موضوع چې ده، د پرایویسي موضوع او فیر پالیسي چې ده، دا درې مهم موضوعات دي او تاسو د هر یوټیوبر دپاره دا ډېر مهم دي او تاسو باید هغه وګورئ او دا زده کړئ. په ډېر ساده ټکو کې اوله کې باید تاسو ته کاپي رایټ تشریح کړم. کاپي چې ده اخیستلو معنا ته وایي چې یو شی ته د بل چا څخه اخلي هغه ته کاپي وایي. او رایټ چې دی حقوق دی که حق دی، یعنې د بل چا حق څخه اخیستل ته هغه کاپي رایټ وایي. اوس په دې کاپي رایټ کې پخوا چې وایي یوازې ویډیو وه. پخوا په کاپي رایټ کې یوازې ویډیو وه، مګر اوس دا کیسه بدله سوې ده. په دې کې ډېر نور شیان هم اضافه سوي دي. په هغه کې تصویر اضافه سوی، په هغه کې آیډیا اضافه سوی دی، په هغه کې مثلا متن اضافه سوی، په هغه کې فونټ اضافه سوی، په هغه کې هغه ګرافیکي موضوعات اضافه سوي دي. دا ټول موضوعات نن سبا په کاپي رایټ کې راغلي دي. که دا ستاسو اولنه ویډیو ده نو ستاسو څخه هیله کوم چې د یوټیوب ډېر ویډیوګانې اپلوډ سوي دي. کورس لینک تاسو ته دلته پرېږدم، لاړ شئ هغه ویډیوګانې وګورئ، نو تاسو ته دا موضوع به لا هم جالبه سي. یوټیوب په دې کلونو کې ډېر موضوعات د کاپي رایټ پالیسي ته راوړي دي. په لومړي ځل باندې چې کله هم د کاپي رایټ موضوع را پیدا سوه، دا یې هندیانو را پیدا کړه، ځکه زیاتره هندي فلمونه چې راوتله خلکو یوټیوب ته اچوله او په دې باندې میلیونونه ډالر دوی مصرف کړي وو، مګر هغه په یوټیوب کې خلکو کتل او ډېر خلک ته دې څخه په تنګ راله او ډېر ډایرکټرانو تاوانونه پکښې وکړه. نو د همدې امله د یوټیوب ته یې په لومړي ځل د کاپي رایټ پالیسي امر وکړو چې تر څو تاسو خپل د یوټیوب کې د کاپي رایټ موضوع را نه وړئ، نو تاسو اجازه نه لرئ چې تاسو به په اند کې خپل فعالیت له لاسه ورکړئ. نو هغه و چې 2010 کال کې دوی په لومړي ځل د پالیسي د کاپي رایټ پالیسي جوړه کړه او د هغه ورځې څخه تر دې وخته پورې د کاپي رایټ موضوع ورځ تر بلې سختېږي او هر څه په کاپي رایټ کې راځي. پخوا چې و چې کله هم تاسو ویډیو اچوله هغه ویډیو په کاپي رایټ کې راتله، مګر اوس که تاسو د دغه تابنیل هم د یو کس څخه اخلئ او خپل پر ویډیو باندې پرېږدئ، هغه کاپي رایټ دی. او د هغه کس که تاسو ویډیو ووینئ چې تاسو د ده تابنیل استعمال کړی دی، تاسو ته مستقیمه سټرایک راکوي او تاسو ته یو اخطار درکوي او دا اخطار چې تاسو درکړو تاسو چینل ته یو لومړی خطر راپېښېږي. تاسو په یوټیوب چینل کې درې اخطارونه ترلاسه کوئ. لومړی یو سټرایک دی، بل سټرایک دی، دریم سټرایک دی. دریم سټرایک سره نو ستاسو یوټیوب چینل مکمله د لاسه ځي. نو تاسو کوشش وکړئ چې په هیڅ وخت باندې د یو کس تابنیل مه کاپي کوئ. لکه زموږ تاسو یو د افغانانو څخه لکه زموږ تاسو یو وطندار هم د کوم کس تابنیل یې کاپي کړی وي او هغه څخه هغه یې خپل په ویډیو باندې اچولی و، هغه ته سټرایک یې هم ورکړی وي. نو تاسو کوشش وکړئ چې کله هم تابنیل جوړوئ، تابنیل کې یو بله موضوع هم باید په باندې فکر وکړئ. دغه فونټونه چې دي، دا فونټونه هم اوس په کاپي رایټ کې راغلي دي. بعضې فونټونه چې فری پیدا کېږي هغو څخه استفاده وکړئ او بعضې فونټونه چې په لیسانس ډول باندې دي، ویب سایټو خپل لیکلي دي چې موږ کاپي رایټ پالیسي پر توګه باندې عملي کوو، نو هغه فونټونه مه کاپي کوئ. د مثال په ډول باندې یو کس دی، زه یو فونټ لرم، یو ښه فونټ مې پیدا کړی دی، یو خپل بل ملګري ته هم هستوم. بل ملګري که دغه فونټ د بل چینل څخه هم دا خپور کړو، نو بیا په هغه صورت کې دا کوم کس چې دا فونټ لري د دې فونټ لیسانس چې دی د ده د اکونټ کې شته، مګر دا بل کس دغه لیسانس نه لري، خو چې کله هم دا فونټ استعمال کړو ده ته سټرایک ورکوي. بله موضوع چې ده د کاپي رایټ کې د میوزیک موضوع ده، چې کله هم تاسو خپل په ویډیو کې د یو ځای څخه میوزیک اخلئ، په هغه کې هم تاسو ته سټرایک درکوي. یو موضوع چې دا ده چې په دغه آخري وخت کې یوټیوب تاسو ته وړیا میوزیک درکوي، مګر بعضې وختونه د یوټیوب میوزیک د ادرسه هم تاسو ته کاپي رایټ کلیم راځي، سټرایک نه راځي مګر کلیم راځي. هغه کې څه خو بعضې داسې دي چې بعضې یوټیوب کې هم دوه رقم میوزیکونه چې د میوزیک په برخه کې بیا تاسو ته وایم چې بعضې د کریډیټ موضوع ده، خو بعضې په وړیا ډول باندې. هغه بیا په وروسته تاسو ته په بل لیکچر کې د میوزیک په برخه کې تاسو ته وایم.
بله موضوع چې ده د ویډیو موضوع ده. اوس پخوا چې و در 15 ثانیو تاسو حق درلود چې د یو کس ویډیو خپل په ویډیو کې استعمال کوي او هغه کاپي رایټ نه راتلو، مګر اوس هغه موضوع له منځه تللې ده، خبره راغلې ده 15 ثانیو ته چې کله هم تاسو غواړئ چې خپل په ویډیو کې د بل کس ویډیو شیر کړئ 15 ثانیې حق لري، هغه هم هغه صورت کې چې تاسو د هغه چینل څخه مخکې تر مخکې اجازه اخیستې وسي او د هغه اجازې یو رسمي ایمیل ولرئ. که سبا پرتوز باندې هغه شکایت کوي تاسو هماغه ایمیل په یوټیوب ته ورواستوئ چې ما د دغه کس څخه د اجازه اخیستې ده او دا هم زموږ د ایمیل ثبوت دی. او دا یو موضوع. بله موضوع چې ده د خبري شبکو لکه بي بي سي، الجزیره، ډېر خبري شبکې چې دي هغوی خپل ویډیوګانې کاپي رایټ نه لري. هغه تاسو کولی سئ چې 15 ثانیې څخه کمتره خپل په ویډیو کې استعمال کړئ، مګر هغه هم داسې نه چې ستاسو ویډیو مکمله ویډیو د هغو څخه وسي او تاسو فقط کولی سئ خپل د ویډیو 30 سلنه د هغه ویډیو څخه د هغه ویډیوګانو څخه استفاده وکړئ. 70 سلنه باید ستا خپل شخصي کانټینټ وسي، نو په هغه صورت کې بیا ته د کاپي رایټ د موضوع څخه خلاصیږي او که نه بیا ته د کاپي رایټ او که نه خبري شبکې پر تا باندې شکایت نه کوي، مګر یوټیوب ته د کاپي رایټ کلیم راکوي چې دا ستا اصلي موضوعات کم دي او کاپي موضوعات ډېر دي. په داسې وخت کې بیا ستاسو ویډیو چې ورباندې کاپي رایټ کلیم راغله هغه د اعلان څخه پاتې کیږي. او چې کله هم تاسو د داسې چینل ولرئ چې مخکې تر هغه چې تاسو اپلای کړی نه اوسئ او د کاپي رایټ کلیم پکښې وځي، تاسو حتی د مونیټایزیشن دپاره اپلای هم نسئ کولی. نو د همدې امله چې کله هم تاسو ویډیو جوړوئ دا موارد خپل په نظر کې ونیسئ. میوزیکونه په وړیا ډول باندې ځان ته پیدا کړئ، کلیپونه په وړیا ډول باندې ځان ته پیدا کړئ، عکسونه په وړیا ډول عکسونه ځان ته پیدا کړئ، د فونټونه چې لیکنه پکښې کوئ د خپل تابنیل لپاره دا وګورئ که په وړیا ډول پیدا کېږي د ګوګل فونټ کې شته، مګر د پښتو فونټونه چې دي هغه په وړیا دي، مګر اوس یو بل کمپني ده ماستر پرو په نامه باندې دوی د پښتو داسې فونټونه جوړوي چې په ټولو ژبو باندې کار کوي. نو هغه فونټونه چې دي هغه لیسانس غواړي، هر کس باید هغه لیسانس ځان ته ولري، هر یو باید مستقیم ځان ته ډاونلوډ کړي، په غیر د هغه بیا هغوی هم تاسو ته سټرایک درکوي. دا ټول موارد باید تاسو په نظر کې ونیسئ چې د بل چا موضوع هم کاپي نه کړئ. د بل کس موضوع چې تاسو کله کاپي کوئ، د مثال په ډول باندې ما یو ویډیو جوړه کړې ده د بوتل په هکله باندې، او که ته کټ مټ زما خبرې اخلې او هغه خپل په ویډیو کې نشر کوي او ما هماغه افیکټونه ما هر څه اخلي، په هغه صورت کې هم ته د کاپي رایټ تر تاثیر لاندې راځي او زه کولی شم چې تا ته سټرایک درکړم. دا موضوعات چې دي په یوټیوب کې ډېر جدي ونیسئ او زیاتره کسان چې دي تابنیل کې توجه نه کوي. تابنیل چې دی ډېر توجه غواړي. د تابنیل فونټ په نظر کې ونیسئ. د تابنیل کې چې کوم اکونونه تاسو استعمالوئ هغه کوشش وکړئ چې په وړیا ډول باندې پیدا کړئ بعضې ویب سایټو کې، او زیاتره چې دی های سټاک څخه شوټر سټاک څخه د دیو څخه ډاونلوډوي په غیر قانوني ډول باندې، مګر دا چې تاسو کله هم ډاونلوډ کړه د آیکون سره یو لیسانس دی، یو شی شته چې هغه شوټر سټاک خبرېږي چې دا کس زما آیکون په غیر قانوني ډول باندې ډاونلوډ کړی دی او هغه استعمالوي. بعضې کسان دي حتی واټر مارک هم نه لري دا بعضې عکسونه چې دوی نشر کوي، دغه عکسونو کې دوی ته اختر ورکوي. نو له همدې امله تاسو کوشش وکړئ د کاپي رایټ په موضوع کې ډېر جدي اوسئ او دغه موضوعات ځان ته په نظر کې ونیسئ. په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وایم چې تاسو عکسونه د کوم ځای کوئ، کلیپونه د کوم ځای کوئ، میوزیک د کوم ځای کوئ، فونټونه د کوم ځای کوئ. دا ټوله په نورو درسو کې تاسو ته وایم، ځکه په دې موضوع کې نه وایم چې د بحث ګډوډ کېږي او هغه دپاره جلا ویډیوګانې پر روان دي. دا د نن ورځې موضوع د کاپي رایټ موضوع او دې موضوع دپاره تاسو خپل توجه وکړئ. په بل ویډیو کې تاسو ته فیر پالیسي په هکله باندې وایم او په بل ویډیو کې تاسو ته د پرایوسي په هکله باندې وایم. زیاتره کسان دي چې مثلا ښه یوټیوب چینلونه لري، مګر دوی ته غیر قانوني تدریسونه ورکوي. بعضې کسان شته چې د بعضې سافټویرونو د وړیا تدریس ورکوي چې دا څرګند ته حق یې کیدای کیږي. دا هم تاسو ته حقدار درځي. دا په پرایوسي برخه کې تاسو ته وایم او په فیر پالیسي هم تاسو ته وایم. دا ویډیو تاسو خو د ملګرو سره شریک کړئ تر څو کاپي رایټ موضوع باندې خلک خبر سي او هر څه د خپل ځان څخه جوړ کړي. دا د نن ورځې ویډیو. تر بیا مو